روان میلادي کال کې 14 تنه افغانان په ایران کې اعدام شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د غزې په شخړه کې د منځګړي رول لوبولو په هڅه کې پاتې راغلی. سلامونه ستړي مشه د NS میډیا درنو کتونکو هرکلی درته وایو. روان میلادي کال کې 14 تنه افغانان په ایران کې اعدام شوي. د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي د روان 2024 میلادي کال د پیله د ایران په زندانونو کې د اعدام شوو افغان وګړو شمیر 14 تنو ته ورسید. د هنګو په نوم دغه بنسټ پرون په خپل راپور کې ویلي چې د پنځشنبې په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شوي او 15 تن بیا تیره چهارشنبه د تبریز یو زندان کې اعدام شوی وو. دغه 4 کسان د مخدره مواد واړوند د جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دی. د هنګو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوي وو. د ترکیې ولسمشر د غزې په شخړه کې د منځګړي رول لوبولو په هڅه کې پاتې راغلی دی. په غزه کې د اسرائیلو د بریدونو له دوام سره هممهاله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر فلسطینیانو غږ وکړ چې متحد شي. د AFP خبري اژانس راپور له مخې اردوغان دا څرګندونې په استانبول کې د حماس د سخت دریځې ډلې له مشر اسماعیل هنیه سره له 100 ساعتو خبرو اترو وروسته وکړې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیې د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اردوغان ویلي اسرائیلو ته سخت ځواب او د بریا لاره په یووالي پورې اړه لري. د هنیه او اردوغان ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د منځني ختیځ کړکېچ خپل اوج ته رسېدلی دی. د اسرائیلو له لوري په ایران له برید وروسته یو ځل بیا ایران اسرائیلو ته د برید خبرداری ورکړی دی.